ردی بدی کنزلی او جګړې بې ځایه بحثونه دي که موږ نن وقوع لرو په دې کې نن موږ موجود یستو دا زموږ د روژې سره نه خیرونو زموږ د روژې سره دا لایق او مناسب نه ده چې موږ پکې دا کارونه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا كان يوم صيام احدكم کله چې وي ورځ د روژې دی او تن ستاسي تاسو کې یو شخص روژه نیولې ده فرضي روژه نیولې ده یا نفلي روژه نیولې ده فلا يرفث دا د فحشاو خبرې دي په خوله باندې نه کوي د فحشاو خبرې دي په دې خوله نه راوباسي. نن ډېر ځوانان د فحشاو په قول کې واقع دي په دې رمضان المبارک کې. رب العالمین دې ترېنه واړی رب العالمین دې ترېنه نور وساتي. ولا يسخط نبی علیہ السلام فرمایي کله چې په تاسو کې د یو تن د روژې ورځ ده وایي چغې دې نه وایي په بازارونو کې په کورونو کې د چغو نه دې ځان وساتي. هغه چغې د اختلاط او د ګډوډوالي رمباړې دې نه وایي. فإن شاتمه أحد که چېرته یو تن درته کنځل وکړي او سبب موجود شو چې دی کنځل وکړي سبب موجود شو چې دی چغه ووایي او دی په قار شي خو نبی علیه السلام فرمایي او قاتله یا ورسره څوک جنګ وکړي فلیقل إني صائم ورته ودې وایي ما نن ورځ روژه نیولې ده زه خپله روژه تا سره په کنځلو باندې په جدال باندې په قتال باندې په دغې خبرو باندې نه خرابوم. ما روژه نیولې ده زه خپلې روژو ته ضیاع او بربادي نه متوجه کوم خپلې روژې ته اور ناچوم دا نه لګړه کوم ما سخته تېره کړې ده مشکل مې ګاللی دی په دغې خبرو مې روژه خرابېږي. ورته ودې وایي زه روژه یم. روژه هغه روژه ده چې انسان کنټرول کړي انسان پکې ټریننګ واخلي چې د کنځلو په موقع باندې موږ په روژه کې صبر وکړو او تحمل مو وکړو. د الله عز وجل د ذات نه امید دی چې په دې ټول د کال کې الله رب العالمین موږ ته د یو مسلمان د کنځلو د تحمل ماده را نصیب کړي. د عفو او د صفح صفت در پکې الله عز وجل واچوي. په دې رمضان المبارک کې چا په تا زیاتي وکړو ګزارې در باندې وکړو کنځلې درته وکړله ستا مخې ته یې موټر ودرو ته ولاړ وې قصاب ته غوښه دې اخیستله بل راغی مخکې شه واورې ته ولاړ وې بل راغی هغه مخکې شه. عفو وکړه صفحه وکړه درګذر وکړه شور مه کوه زوږ مه کوه. 15 منټه وروسته به تا ته ستا څیز میلاو شي نیمه ګنټه دې وروسته میلاو شي. هغه صبر چې تا ته دې وخت کې در نصیب شو هغه ډېر غوره عبادت او غوره نعمت دی. د هغې څه نه چې ته ورته ولاړ یې د هغې په اخیستنه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. الله عز وجل نه دی زیات کړی او بنده ته په معافۍ باندې مګر عزت یې وله زیات کړی دی. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. او یو بنده تواضع نه دی کړی د الله د وجه نه مګر الله رب العالمین هغې لره پورته کړی دی. ای مؤمن بنده په روژه کې عفو وکړه درګذر وکړه تواضع وکړه رب العالمین به درله عزت درکړي رب العالمین به دې پورته کړي او روژه به دې خرابه نه شي روژه به دې الله عز وجل په دا